کړې ده او بیا په هغه زندګۍ پسې بله زندګي ده. دې ژوند ته د دنیا ژوند وایي او ورپسې چې کومه زندګي ده نو هغې ته د برزخ زندګي وایي او هغې پسې چې کوم ژوند دی نو هغې ته د آخرت ژوند وایي. هر یو انسان کدی مسلمان دی او کدی کافر دی د باندې دا درې واړه ژوندونه او دا درې زندګۍ خامخا به راځي. دا د الله فیصله ده. د دې داسې یو مثال دی لکه یو انسان دی او هغه په دنیا کې ژوند تېروي، هغه نه غلطي وشي، د هغې غلطۍ نه پس بیا هغه حکومت یا پولیس گرفتار کی نو گرفتارۍ پسې یې په تاڼه کې په حوالات کې واچوي. دې یو څو ورځې په دې حوالات کې وي، که جرم پې ثابت شو نو جیل ته ولیږي، اگه جرم پہ ثابت نشو نو بری کی پریږدي. د برزخ د قبر دا ژوند دا د انسان د پاره داسې یو مثال مې دله درکړه لکه د حوالات غوندې دی. حوالات کې هم چاته سزا ملاویږي او چاته نه ملاویږي، د قبر په دې زندګۍ کې هم چاته عذاب ملاویږي چاته ملاو نشي، او بیا د حوالات نه پس څوک بری شي او څوک جیل ته ځي. نو د قبر د ژوند نه پس هم څوک بری شو ځي به جنت ته، او که کوم مجرم ثابت شو نو بیا به یو لوی جیل ته ځي چې هغې ته د جهنم او د دوزخ جیل وایي. وروڼو دا مونږ که منو او که نه منو، زمونږ خو په ایمان دی، مونږ خو منو، او که د چا ور باندې ایمان نی او څوک یې نه مني نو په هغه هم دا درې ژوند لري، که څوک یې مني او تسلیموي په هغه هم دا درې ژوند لري. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي کم خلق چې مؤمنان دي مسلمانان دي په دنیا کې به هم اغوي اللہ ذوالجلال پا کلمت طیبہ باندے او دا توحید او دا ایمان پا کلمہ قائم و دائم ساتی. یرا ایمان چے روڑا دا رب العالمین تصدیق اوکا، دا اللہ رسولان اومنل، دا اللہ فرامین او کتابون اومنل، ایمان روڑا. یثبت اللہ الذین آمنوا چکمو خلقو ایمان روڑا اللہ اومنا دا اللہ پا خبر یقین و ساتا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ بے پا دی دنیا کے دا کلمی او دا ایمان او دا اسلام پا جن باندے باقی و ساتی. او اغین پس وفی الآخرہ دا دین دا من مفسرین دا قبر زندگی مراد کئی چې په قبر کې بم رب العالمین دی په دغه کلمه او په دې ایمان ثابت و ساتي. ويضل الله الظالمین، او کم خلق چې ایمان نشتا دا غي په الله یقین نشتا، دا رب العالمین تصدیق نه کوي، دا غد رسولانو تصدیق نه کوي، نو دنیا کې به هم الله د کلمې نه محروم و ساتي او په آخرت کې به هم رب العالمین محروم و ساتي. نورونو دا زندگی دا دنیا دا چې کله ختم شو سوتا نو ورپسې فوراً د حوالات او د برزخ او د قبر زندگی شروع شوه. او دا زمونږ عقیده ده د اهل سنت او والجماعت چې په قبر کې د مسلمان د پاره بیا خوشحالی دی، او چې کوم سړی مسلمان نه دی کافر دی یا بد عمله دی
داغه دپاره په دې قبر کې هغه عذابونه او سختۍ دي چې د هغې مثال نشته. الله دې موږ محفوظ وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان نه چې کله ساه خېږي، اوږد حدیث دی، فرشتې دله راشي، دومره لرې د ده نه فرشتې کښېني لکه د ده چې څومره نظر لګي. نو که دی مسلمان دی او دی صالح دی او نیکعمله دی، نیکعمل هغې ته وایي چې د رب العالمین د خوښۍ او د الله د رضا مطابق خپل ژوند تېر کړي. بدعمل هغې ته وایي چې د الله د رضا او د الله د خوښۍ او چې رب العالمین څه ویلي دي د هغې مطابق نه بلکې د هغې خلاف خپله زندګي تېره کړي. یعنې الله یې خوشحاله کړه، دا ښه ژوند دی، رب العالمین یې خفه کړه، دا عمل صالح نه دی، دا خراب عمل دی. نیک عمل والا مسلمان دا فرشتې دومره لرې کښېني چې څومره د نظر دی، او دا فرشتې د ستورو په شکل وي. دا انسان لکه سوچ کوي چې دا ستوري دي نه، دا څه ښکارېږي چې دی ورته نیغ نیغ ګوري، هغه ستوري ورو ورو رانږدې کېږي. ده ته چې رانږدې شي نو د هغوی شکلونه وي، لرې و نو شکل یې نه ښکارېد، چې رانږدې شو نو شکلونه یې ښکاره شو. او دا خو څوک مخلوق د الله دی، نوراني چهرې یې دي، خشته او مزېدار شکلونه یې دي چې څومره نور هم رانږدې کېږي د هغوی شکلونه مزېدارېږي. آخر کې راشي او د ده د دې کټ دې خواله راورسېږي. ناګهاني نه راځي، که ناګهاني دا فرشتې راشي نو هسې نه په ده هیبت راشي، هسې نه دې ونه یېرېږي، دله تکلیف میلاو نه شي. نو د لرې ځای نه ورته رب العالمین دا راښکاره کړي او په قلار قلار رو رو ورته رانږدې کېږي. چې څنګه ده ته رانږدې شي نو جناب هغې فرشتو کې بیا ملک الموت ته چې کومه فرشته د انسان نه سو باسي، په ډېر مزېدار او ډېر خشته او ډېر ښکلي شکل هغه ملک الموت ورته را مخامخ شي. ډېر مزېدار شکل چې را مخامخ شي ورته ده د دې ساته لګیا شي. قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه، اے هغې نفس چې ته په دنیا کې مطمئن وې، مسلمان که په ډېر تکلیف هم یې خو د رب العالمین په کارونو دی یو مطمئن یو اطمینان شته. روزه هغې رب ته روزه چې تا نه به الله خوشحاله وي او ته به د دغې پروردګار نه خوشحاله یې. دا ستا روزې د دې وجود. او نبی علیه السلام فرمایي چې دغې وخت کې دی انسان ته الله جنت هم وښیي، دوزخ هم ورته وښیي. هر انسان له جنت کې هم ځای شته او هر انسان له جهنم کې هم ځای شته. مسلمان لم په دواړو کې شته او کافر لم په دواړو کې شته. خو چې کوم سړی جنت ته لاړ د هغه د دوزخ هغه ځای رب العالمین کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر جهنم ته لاړ د هغه د جنت هغه ځای رب العالمین مسلمان له ورکړي. جوړ کړی دواړو له دي چې څوک دا ونه وایي چې رب العالمین تا خو ما له جنت کې ځای نو تیار کړی، د مخکې نه یې زما فیصله د دوزخ دپاره کړې وه. یا څوک دا ونه وایي چې د فلانکي نه خو یې د مخکې نه جنت کې ځای تیار کړی، دوزخ کې خو یې ځای نو. نه، دواړو له شته. خو که دی جنت ته لاړ د هغه له جهنم ځای الله کافر له ورکړي، او چې جهنم ته لاړ د هغه د جنت ځای رب العالمین مسلمان ته ورکړي. نو چې دی کله دغه فرشتې راشي نو الله ورته هغه دواړه ځایونه وښیي مخامخ، وویني دی دی هغه د دوزخ هغه ځای وویني. او دومره خطرناک دوزخ چې دا اور نبی علیه السلام فرمایي په یو بل کې ننوځي او روځي دی، او دا اور په یو بل د پاسه پریوځي او د یو بل د پاسه دا شغلې او دا لمبې او دا د اور دا پړاسونه په یو بل کې تاویږي راتاویږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا اور الله کله پیدا کړ نو دا زیړ، زر کاله بل شو نو سور شو، زر کاله بل شو نو تور شو. اوس د جهنم اور تک تور د تیاره، الله دې پرې وساتي. دومره تک تور او تیاره چې دا لاس تاسې ځان ته سترګې ته ونیسي پکې سړی نو دا خپل لاس به هم نه ویني، دومره تک تور. نو چې دی دا جهنم وویني نو فورا فرشتې به ورته ووایي چې ستا دا ځای
الله دې خوشحاله کړ، نیک عمل دې وکړ، د دې ځای نه الله ته وساتلې. په دې نه خلاص هېڅ فکر کې ونه کې غم ونه کې او مخامخ به ورته الله جنت وښیي، دې له به ځای کې خیر یې دغې نه خلاص شوې، هغه جنت له به ځې د جنت هغه ډولونه او باغونه او حورې او هغه خشته ګوټي هغه خوبصورتۍ به مو ته الله وښیي. دومره به دې په شوق کې، دومره به خوشحاله یي د رب العالمین حمد به ادا کړي. شکر دی الله چې دې غم نه دې خلاص کړم، شکر دی پروردګاره چې دې خوشحالوله مې بوځې. ولې واقعي چې دغې وخت کې انسان ته سړی وښیي د دنیا معمولي غوندې مقدمه ده، لږ غوندې د والو د ټکولو او چې جج ورته و چې ته ما برې کړې، په هغه څومره خوشحالی تېرېږي. او چې جج ورته و چې یو کال 2 کاله مې قید کړې، په هغه څومره غمونه او تکلیفونه تېرېږي. نو د آخرت قید یا الله تم دې وساتې، ډېره ګرانه خبره ده. او بیا د آخرت خوشحالی رب العالمین دې زموږ نصیب کړي، د هغې خو مثال نشته جناب. دې به ډېر خوشحاله شکر دی الله